را خوځولیو نو بیا مو هیڅ کله زړونه مکګو مونږ ته د خپل پیرزوینې لزیر مینا رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقيقي لورونکې ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد پروردگار ته ارومرو یو ورځ د ټولو خلکو غونډونکې چې د هغې پر اته کې هیڅ شک نشته ته هیڅ کله د خپل وعدې نه اوښتونکی نه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار کوم خلکو چې د کفر چلند غوړه کړی دی هغه ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په درد خوري نه اولاد هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب د هغو عاقبت به همغه شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ ګڼل نتیجه دا شو چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد نو اے محمد کوم خلکو چې ستاسو د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغه ته وایي چې هغه وخت نږدې دی چې تاسو به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځای دی قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ستاسو لپاره په هغو دوه ډلو کې د عبرت یو نښه وه چې په بدر کې یو له بل سره په جنگ شولې یو ډله د خدای په لار کې جنگیدله او بل ډله د کافرانو وه لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده خو نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښ شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځای دی هغه له الله سره دی قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ويزيد روخیم چې د دینه ډیر ښه شاید څه دی د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګاری چلند غوړه کړي د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي هلته به د تل لپاره اوسیدونکي وي سپېڅلې مېرمنې به ملګري وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي الله د خپلو بندګانو کړو وړه په ښه شان وي الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغور. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دا خلق صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي.